الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زما خوگو عزتونو مونگو تاسو باطنی امراض ذکر کول تیر جمعہ مونگو تاسو دی حسد حقیقت دی حسد اسباب دی اغی خطرناک والا دی اغی علاج مونگو تاسو ذکر کو او مونگو تاسو دا ولل چې دی حسد نا بشمار بیماری پیدا کی چې دی اغو بیماریو نا یوا بیماری غیبت هم دی گوری مونگو تاسو تیر جمعه ولل چې بعض دی انسان دس اعمال دی چې دی ظاهر سره تعلق لري لکه څنګه دی انسان بعض اعمال په ظاهره باندې واجب دي بعض فرض دي بعض حرام و مکروه دي همدارنګه دی انسان باطن اعمال دي و بعض دی باطل اعمالو کې فرض دي واجب دي او بعض حرام و ناجائز دي دی باطنی بیماریو اثر دا غیبت دی غیبت و شریعت کے حرام دی نجائز دی لکه څنګه بے ادبی معاف زنا حرام دا غیبت هم حرام دی لکه څنګه دروغ ویل حرام دی غیبت هم حرام دی لکه څنګه انسان ته دھوکا ورکول حرام دی غیبت هم حرام دی لکه څنګه ډکا چول غلا کول دا حرام دی غیبت هم حرام دی لکه څنګه شراب څکل حرام دی غیبت هم حرام دی او دا غیبت حرام قطعی ورته وایي په دې کې هیڅ شک نشته دی قرآن پاک نه ثابت دی د مونږ تاسو چې کوم آیات کلام الله تلاوت کو اللہ تعالیٰ پا عجیب الفاظ کی دی حق بحت مونگو تاسو تبینوی چی انسانو ولا تجسسو تجسس مکوی چی دیو انسان پر راز باند تزان خبروی دیو انسان پر رازونو پس لگیاوی چی دین زخزان خبر کو دا مشہور کا ولا یغتب بعضکم بعضا یو دبل پشا باند غیبت مکوی اللہ تعالیٰ پخپل فرمائے چې د غیبت دومره بد شی دی آیا تاسو دا خوښوئ چې تاسو د مړ ورور غوښې وخورئ د مړ ورور غوښې خوراک تاسو نه خوښوئ همدارنګې غیبت هم بد شی دی دا هم مه خوښوئ ګورې الله تعالیٰ د غیبت د بدۍ دپاره چې دا دومره بد شی دی عجیبه الفاظ استعمال کړل یو د انسان خوراک د انسان غوښې خوړل چې آدمخور ورته وایي دویم په انسان کې هغه انسان چې تا ورور دی د ورور غوښې خوړل بیا د تا هغه ورور چې مړ هم وي د هغې غوښې خوړل
د مړ ورور غوښې خوړل مونږ تاسو ځان سره سوچ وکړو چې دا مونږ تاسو خوړای شو آیا مونږ تاسو دا خوښوو چې د مړ ورور غوښې وخورو الله تعالی فرمایي چې دا تاسو کوم غیبت کوئ دا غیبت هم د دې نه بد شی دی او دا حرام دی ناجایز دی که مونږ تاسو خپله معاشره باندې سوچ وکړو په دې کې هر څوک د خپل مرتبه مبتلا دي دي کې خواص هم کې مبتلا دي عوام هم کې مبتلا دي بس یو دوه کسان سره کینی په غیبت باندې لګیا شي او حرام کاری باندې لګیا شي په ناجایز کار باندې لګیا شي فخر هم په دې باندې کو دې وجنا غیبت او ډیر بد شی دی او په دې باندې د شریعت نه ډیر وعیدات او دمکې دي ګوري اول مونږ تاسو د غیبت نه ځان خبر کو چې غیبت وایي چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د غیبت چاته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ذکرک اخاک بما یکره چې ته په خپل ورور پسې شاته داسې خبرې وکړي یعنی په انسان مسلمان پسې چې کچرته په دې خبرې باندې د انسان خبر شو په خپه کېږي چې ولې په ما پسې شاته دا خبرې کړي دي ته غیبت ویل کېږي بیا صحابه پوښتنه ورنه وکړه ان کان فی اخی ما اقول که زما په ورور کې هغه ټولې خبرې موجودې وي چې زه شاته پسې وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که تا په ورور کې خبرې موجودې وي او ته شاته په ده پسې دا خبرې کوي دا خو غیبت دی او که چېرته خبرې کې موجودې نه وي ځان نه جوړې هم کې پسې بیان هم کې شاته دغې دوچنده ګناه دی ډبل ګناه دی یو خو د ده بې عزتي وکړه د په عزت باندې تا حمله وکړه بل تا د ځان نه الزام هم پې ولګولو عیب د هم کې جواد کو د ځان نه د کې جوړ کو بیا ګورئ دا غیبت مونږ تاسو خپل ځانونه کې سوچ وکړو چې مونږ تاسو څومره غیبتونه کړي دي مونږ تاسو څومره مجلسونه د غیبتونو نه ډک دي آیا مونږ تاسو شاته په چا پسې خبرې نه دي کړي بعض خلک دا عذر بیانوي چې دا زه کومې خبرې کوه دا غیبت نه دي ځکه چې مخامخ هم ورته ویلی شو یعنی دا مقصد دا وي چې زه مخامخ ورته ویلی شم ما ته غیبت جایز دی شاته هم خبرې پسې کولی شو ګورئ دا مسله ده که مخامخ ورته ویلی شي او که نه شي ورته ویلی ته د ده په غیب و بد کې دی موجود نه وي او ته شاته خبرې پسې کوي داسې خبرې پسې کوي چې دی نه خوښوي چې د دې خبرې باندې بل څوک خبر شي دې ته غیبت وایي او حرام او ناجایز دی ګورې د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حرمت په مختلفو طریقو سره بیان کړی دی چې کیدای شي په دې طریقې سره انسان د غیبت نه بچ شي بیا کله په بل انداز بیان کی چې کیدای شي چې په دې سره دی د غیبت نه بچ شي ګورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لیلة المعراج په سفر باندې تللو ولارې کې ځینې کسان ولیدل چې د خپل مخونه په خپلو نوکانو باندې را شوکول د غوښې شوکولې دوی په دې عذاب کې مبتلا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کوم خلق دي چې دوی په دې عذاب کې مبتلا دي چې خپل مخونه په خپلو لاسونو را شوکوي حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې دا هغه خلق دي چې په دنیا کې د خلکو په عزتونو باندې حملې کولې د خلکو به عزتې کولې او په خلکو پسې شاته غیبتونه کول دې غیبت دومره سخته سزا ده چې الله تعالی په خپل ګناه کې خپله سزا کې خپل مبتلا کې خوږېږي به هم دی او ځان ته سزا به هم دی ورکوي ځکه چې په دنیا کې تا د انسانانو غوښې خوړلې د هغې په عزت باندې تا حمله کوله نن به په دې کې سزا کې مبتلا چې خپلې غوښې وخوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې راځي اگر چې سند لحاظ سره قوي نه دی ضعیف دی خو مفهوم یې صحیح دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیبت کول د زنا نه بدتر ګناه دی
یو سړی په زنا کې مبتلا وي، یو سړی په غیبت کې مبتلا وي، دا د غیبت والا ګناه د زنا نه سخت ګناه دی، ځکه چې زنا نعوذ بالله څوک کې مبتلا شي الله تعالی به د توبې توفیق ورکړي، توبه به وباسي، معاف به شي، ځکه حقوق الله سره تعلق لري او غیبت د حقوق العباد سره تعلق لري. نه په لمانځونو معاف کېږي، نه په روزو معاف کېږي، نه په ژړاګانو توبهګانې معاف کېږي، چې تر څو پورې هغه انسان چې په چا پسې تا غیبت کړی دی هغه دې معاف نه کړي، تر هغه وخته دی الله پاک نه معاف کوي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیبت کول د زنا نه بدتر ګناه دی، سخت ګناه دی. مونږ تاسو ځان ته سوچ وکړو په دې ګناه کې مونږ تاسو څومره مبتلا یو، څومره مونږ تاسو غیبتونه مجلسونه کې کړي دي چې د زنا نه سخت ګناه دی، مونږ مبتلا یو، خو مونږ ګناه هم نشمارو چې دا ګناه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سود بدی بیانوله چې سود دومره بد کار دی، د سود کول دومره بد ګناه دی. بدبی معاف لکه یو سړی د خپل مور سره زنا کوي، یعنی ادنا ګناه دومره دی، ادنا کم نه کم لکه یو سړی د مور سره زنا کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په ټولو کې بدترین سود، په ټولو کې سخت سود دا دی چې انسان غیبت کوي د چا. ګورې مونږ تاسو د غیبت ګناه خپل سوچ وکړو چې د سود کم ګناه دومره دی لکه یو سړی د مور سره زنا وکړي، دغه به زیات ګناه څومره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو کې بدترین سود دا انسان غیبت کول دی، د انسان په عزت باندې حمله کول دی. بیا ګورئ د دې شناعت نه مونږ تاسو خبر شو چې دا غیبت کول د زنا نه هم زیات ګناه دی، دا غیبت کول د هغې سود نه هم زیات ګناه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه ښځې روزه ونیوله، دې روزې حالات کې دوی خبرې سره شروع کړې، د چا غیبت یې شروع کو. په دې غیبت کې چې دوی مبتلا شول، انتهایی تږي هم شوي، وږي هم شوي، بلکل اضطراري حالات ته ورسېدلې، مرګ حالات ته ورسېدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی چې یا رسول الله دوه ښځې دي او داسې حالت یې دی، بلکل د مرګ حالت یې شروع دی، اوس روزه هم نیول، دوی د څه وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به په وحي سره معلومه شوي، ورته وایي چې دواړه ښځې راولئ. چې کله دا ښځې راوستلې، یوه غټه پیاله د یوې ښځې خولې ته ونیوله چې اوس دې ته الټۍ وکړه. چې کله هغې ته الټۍ وکړه، دا د خولې نه کای وینې راتوی شوې، د غوښې ټوکړې راتوی شوې او زوې راتوی شوې، د پیاله بلکل ډکه شوه. د بلې ته وویل چې ته هم دې ته الټۍ ور وکړه. چې کله کای الټۍ ور وکړې، دا هم د هغې زوې د وینو او د غوښې نه ډکه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تاسو د حلال رزق نه خو روزه نیولې وه، د حرامو نه تاسو روزه نه ونیولې. دا د هغې غیبت اثر دی چې تاسو په خپل مابین کې سره لګیا وئ، د خپل مسلمان ورور خور تاسو عزت باندې حملې کولې، بیا داسې مه کوئ. یعنی په ظاهره باندې خو دوی غیبت ښه شی ګڼلو، په باطنه کې دوی مردارې غوښې خوړلې، مردارې وینې څکلې، مردارې زوې څکلې. اصل کې زمونږ حس ختم شوی دی. زمونږ انسان چې کله حس ختم شي، بیا څه ورته محسوسېږي نه. دې مثال داسې دی، یو بنګي دی، دې عادت دی د لیټرینونو صفایي سره، دلته د هغه لیټرین والا بدبویي نه ښکاري. یو خبره مشهوره ده، رښتیا به وي دروغ به وي، چې یو بنګي چېرته به وشه شو، صفا ځای ته لاړو، به وشه شو، خلکو چا څه شی پسې راوړل، چا شربتونه پسې راوړل، چا اوبه په تویولې. چې کله بل بنګي په خبر شو چې داسې زمونږ ورور بې وشه شوی دی، لاړو لیټرین ته، د لیټرین نه بدبویي ګندګي پسې راوړه، وربوی یې کړه، وجدای په هوش کې راغی.
گویا کې زمونږ هم دا حس ختم شوی دی ګناه اثر مونږ ته ګناه نه ښکاري په غیبتونو کې لګیا وو دا نه راته محسوسېږي چې آیا مونږ د کومه مردار اخرو دې وجې نه د الله پاک نه به دا دعا کوو چې الله تعالی زمونږ حیث خپل ځای ته راولي یو تابعي واقعه کې راځي ربیعي رحمه الله دی فرمایي چې یو مجلس کې زه ناست و په دې مجلس کې اخوا دېخوا خبرې شروع خو غیبت شروع شو ګورئ چې کوم مجلس کې غیبت شروع شي یوالي په بند که ورته چې غیبت مه کوئ که طاقت یې نه و د دې مجلس نه خپل لاړ شه اورېدلې هم حرام دي خبرې هم حرام دي دی وایي چې زه مجلس نه جګ شو چې دلته د مجلس کې غیبت شروع دی او چې څه وخت لاړم او چې اوس به دی مجلس غیبت ختم شوی بیا راغله دې مجلس کې کېناسته چې بیا خوا دېخوا خبرې شروع وي بیا په غیبت باندې لګیا شو او دې غیبت کې یوه دوه خبرې ما هم وکړي دی وایي چې کله زه څملاستلم یو بدشکله تکتور سړی راپسې راغی او په پلیټه کې غوښه راخستې ده او ما ته د دې غوښې نه بدبویي هم راغله او ما ته دا محسوسه شوه چې دا د خنزیر غوښه ده خنزیر په سپینه هم مردار شی دی او چې دا سړی ما ته وایي چې دا غوښه وخوره او چې ما ورته وایي چې زه خو مسلمان یم او په مسلمان باندې خنزیر غوښې حرام دي ناجایز دي زه څنګه وخورم او چې دی اصرار کوي چې غوښه وخوره ما خوړل نه چې په زور یې په خولې راومنډله حتی کې چې دومره راومنډله چې ما ساه بندېدله زه راویښ شو دی وایي چې د دې دومره اثر و دېرش ورځې ما په خولې کې اثر و دېرش ورځې چې ما روټۍ خوړله ما ته هغه بدبویي محسوسېدله هغه مردار واړه محسوسېدلو یعنی ما چې کومې دوه جملې کړې وي یو دوه خبرې کړې وي د هغې دومره اثر و دومره بد شی دی لکه د مردار د خنزیر غوښې خوراک خو زمونږ حس ختم شوی دی په مردارو کې لګیا یو خو پته نه راته لګي بدبي معاف خفه کېږو به نه سپی چې کله مردارې کې لګیا وي دی په دې مردارو باندې خوند اخلي زمونږ او تاسو د لحاظ ظاهري خوراک سره حس برابر دی چې په دې لارې ورځو پوزې ورنه پټوو ځکه چې دوی په دې مردارو کې حس ختم شوی دی داسې مونږ په غیبتونو لګیا یو مونږ د خلکو غیبتونه کوو خو زمونږ د دې مرداروالی خرابوالی حس ختم شوی دی مولانا محمد یعقوب ننوتوی رحمه الله فرمای چې زه یو دعوت ته لاړو هغې دعوت کې ما یو دوه لقمې وخوړلې خو هغه خوراک مشتبه و دی وایي چې د دې دوه لقمې د وجې نه زما په باطن باندې دومره اثر وکړو چې په میاشتو باندې ما ته د ګناه خیالات پیدا کېدل ما ته د ګناه ارادې پیدا کېدلې چې دا ګناه دې کړی وی دا ګناه دې کړی وی ځکه چې دوه مشتبه لقمې ما خوړلې مشتبه یقیني معلومه نه وه چې دا حرامه ده بیا مونږ او تاسو چې د غیبت غوندې حرام شي کې لګیا و ولې مونږ ته د دې مردارو شیانو حس خیال ولې نه پیدا کېږي دې وجې نه ګورې مونږ او تاسو دې په شناعت باندې ځان خبر کو چې دې غیبت کول دا داسې شی دی لکه یو انسان د خپل غوښې راشو کوي د غیبت دومره بد شی دی لکه یو سړی زنا کوي دې نه هم زیات ګناه دی دومره بد شی دی لکه سود چې مور سره سړی زنا کوي دې نه هم زیات ګناه دی د غیبت دومره بد شی دی لکه یو انسان د بل انسان غوښې خوري د بل انسان وینه څکي د بل انسان د مردارې زوی څکي بلکې دا دومره خطرناک بیماری ده خطرناک ګناه دی وایي روایت کې راځي چې کله یو سړی پل صراط باندې دا پل صراط یو پل دی چې کوم جنتیان وي دې ته الله تعالی بلکل سترګې او ډېر تیز په خپل اعمالو مطابق به پیځي څوک به تیز بیځي څوک به سوکه پیځي څوک به تنبیږي او په لاړ به شي چې کوم جهنمیان وي الله پاک ته مونږ وساتي
په دې پل صراط باندې به کونډې لګېدلې وي دا جهنمي به راونیسي لاندې به راوغورځوي په دې باندې به هر څوک تېرېږي چې کله هغه سړی چې د په دنیا کې د بل انسان غیبت کړی وي په ظاهره باندې به روزې نیولې وي په ظاهره باندې شپې ټوله شپه به په عبادتونو تېره کړي وي نفلونه عبادتونه به کړي وي فرض به نه وي قضا کړی خو چې کله دی په دې پل صراط باندې چې ده ته وایي چې نشي تللی چې تر څو پوره کفاره تا نه یاده کړی ورته وایي چې کفاره دې ته هغه دی چې پلانې پلانې پسې تا غیبتونه کړي وي چې تر څو پوره هغه انسان ته معاف کړی نه وي مخکې نشي تللی بیا ګورې د دې نه خطرناکه بیماري شته دی د دې نه خطرناک ګناه شته دی اوس مونږ او تاسو خپل ځان او کار څوک کې مبتلا دي خواص کې مبتلا دي په خپل مرتبه کې غیبتونه کوي عوام کې مبتلا دي په خپل مرتبه کې غیبتونه کوي ښځې و شمان لګیا دي په خپل مرتبه کې غیبتونه کوي په ټولو کې خطرناک ګناه هغه ګناه دی چې ته ګناه نه شمارې نن سبا مونږ غیبتونو ته ګپ شپ وایو نن سبا مونږ غیبتونو ته چل ول وایو نن سبا مونږ غیبتونو ته مشوره وایو چې څوک مونږ ته غیبتونه کوو مونږ ته غیبتونه اروروي مونږ ورنه خوشحاله وو چې مونږ یې په دې ګناه کې مبتلا کړو حالانکه چې څوک غیبت درته کوي دا د تا دشمن دی څوک دې تا غیبت اوري دا د تا دشمن دی دې وجه نه ګورې مونږ او تاسو لږ ځانونو ته سوچ وکړو چې په دې ګناه کې مونږ معاشره مبتلا ده او دومره بد شی دی او مونږ د دې نه ځان نه بچ کوو دې وجه نه لږ دې طرف ته ور سوچ کو چایا مونږ په دې ګناه کې مبتلا یو مونږ ځانونه څومره بچ کړي څومره روزانه مونږ د غیبتونه کوو علماء کرام یا قاعده ذکر کوي چې څوک تا ته غیبت کوي چې تو څوک تا ته د بل چا نه خبرې کوي په ځان پوه شه چې ما نه هم غیبت کوي د کېدی نشي چې تا ته غیبت کوي د بل چا نه او د تا نه غیبت نه کوي دې وجې نه چې څوک غیبت درته کوي په پوه شه چې ته ما نه هم غیبت کوي ته زما دشمن یو خو د ګناه کې مبتلا کړه او بل ما ته لګیا وي زما غیبتونه هم بل چاته کوي دې وجې نه انسان دې طرف ته ورسوچ کړي دې طرف ته علاج وکړي خو ګورئ بل طرف ته الله تعالی زمونږ او تاسو د ضروریاتو لحاظ هم ساتلی دی زمونږ او تاسو د طبیعت لحاظ هم ساتلی دی چې انسان کله کله ضرورت وي کله د طبیعتو د زړه یخوالي دپاره په ځینې مواقع کې الله تعالی د غیبت اجازت ورکړی دی چې هغه غیبت اجازه داسې دی چې یو سړی ته پوهېږي چې بل ته خطره ده بل ته نقصان ورسوي په دې ځای کې ته خبر کې چې پلانی نه ځان ساته یا د تا عقیده در خرابوي یا د تا اعمال در خرابوي یا تا ته ځنی نقصان در رسوي بیا په دې وخت کې غیبت شریعت اجازت ورکړی دی ځکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته وه یو سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې سنباله شه دا د خپلې قبیلې بدترین سړی دی چې کله راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت ورکو نرمې خبرې ورسره وکړي بیا لاړو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه ورنه وکړه چې تا و چې د خو بدترین سړی دی او تا خو نرمې خبرې ورسره وکړي ګورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم جواب ورکو علماء کرام فرمایي چې مطلب دا دی چې دا فسادي سړی دی د دې فساد د وجې نه ما دا کار وکړو د فساد بچ کېدلو د وجې نه بې دې نه د علماء کرام دا راخستې مسله چې یو سړی بل ته نقصان ورسوي ته خبرولی شي دا اجازت یې ورکړی دی بلکې علماء کرام فرمایي چې کله غیبت واجب شي چې یو سړی ته پوهېږي چې د بل قتل کوي دی په کبیره ګناه کې مبتلا کېږي سړی خبر کې چې دا په تا پسې ګرځي او تا قتل کوي تا واجب ده چې خبرې کړي دې وجې نه یو په دې موقع کې الله تعالی اجازت ورکړی شریعت وګورئ مونږ ځینې خلک دا مشهوره ده
لا غیبت لفاسق ولا فاجر، ګناهګار چې څومره غیبت کولی شي کوای. حالانکه علماء کرام فرمایي چې دې حدیث شریف مطلب دا دی چې یو مجاهر دی په ښکارا باندې ګناه کوي، دی د ګناه د خلکو نه پټوي، بیا هم ته خلکو ته بیانولی شي. مثلا دی شراب څکي په ښکارا باندې د خلکو نه پټوي، نه ته که چاته ووایي چې شراب څکي دی خفه کېږي نه پې، بیا دې ته غیبت نه وایي. که دی شراب څکي خلکو ته ښکاره کوي په بل ګناه کې مبتلا دی، خدای وایي چې څوک پې خبر نه شي، بیا تا ته اجازت نشته دی چې ته د خلکو په دې باندې خبر کړي. فاسق ته وي، فاجر دی وي، د فسق او د فجور جواب دی په خپله باندې ورکوي. تا چې کوم غیبت پسې کړی دی جواب ته په خپله ورکوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو، په دې مجلس کې یو سړی و چې حجاج بن یوسف دومره قتلونه کړي، په ساونو باندې خلک یې مړ کړی دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې کوم حجاج ابن یوسف په ساونو باندې قتل کړی چې په کومه ورځ باندې دنه د دې قتلونو حساب اخیستلی کېږي، په دغې ورځې باندې د تا نه د دې غیبت هم حساب اخیستلی کېږي چې تا په دې پسې غیبت وکړو. دې وجې نه فاسق ته ولې نه وي، خدای په خفه کېږي چې دا خبرې څوک خبر نه شي، بیا ته وروسته شاته خبرې نه شي پسې کولی. دې وجې نه په دې موقع کې هم اجازت ورکړی چې انسان یو ته فساد تکلیف رسوي او ته خبر کې چې دا تکلیف در رسوي. دویم اجازت دا ورکړی دی چې مظلوم دی، چا ظلم ورسره وکړو، دی د خپل ظلم تذکره کوي چې پلاني ما سره دا د ظلم وکړو. علماء کرام فرمایي چې که هغې چاته بیان کړي چې د تا د ظلم تدارک کولی شي، دفیه کولی شي چې تا ظلم لرې کړي، یا هغې چاته دا خبرې کوي چې دا ظلم نشي لرې کولی، دواړه اجازت شته دی. مثلا تا نغله وشوه، تاڼې ته لاړې، هلته دې رپورټ به وکړو، یا تا ته څو خپل خپلوان راغلل، تا ورته چې پلاني ما سره دومره ظلم وکړو، دا د غلا رانه وکړه، بیا تا ته اجازه درکړی دی چې د خپل د زړه والا چې کوم درد دا ته وباسې. خو داسې نه چې به هر مجلس کې ناست و کیسې د ورنه جوړې کړي وي، مسلې د ورنه جوړې کړي وي، غیبتونه او غیبتونه دي. دې وجې نه په دې موقع کې هم شریعت اجازه ورکړې ده. دې نه مسوا علماء کرام فرمایي چې دا حرام قطعي دی. اس مونږ تاسو خپل سوچ وکړو، بے ادبی ماپ څوک زنا کې مبتلا یې، مونږ یو ور د انسان په زړه کې ایمان وي، لږ غوندې ایمان وي، په زړه کې د سړی بد ورته ښکاري، زناکار ورته وایي ټول. یو سړی په شراب کې مبتلا وي، مونږ ټول شرابي ورته وایو. یو چرس کې مبتلا وي، مونږ ټولو تاسو چرسي پوډري ورته وایو. یو سړی په بلې بدکارۍ کې لګیا وي، سود کې لګیا وي، سودخور ورته وایو. په نورو حرامو کې لګیا و، حرامخور ورته وایو. چې په دروغو کې لګیا و، دروغجن ورته وایو. خو چې غیبت کوي دې ته هوښیار وایو. حالانکه لکه څنګه هغه حرام دي، دا هم حرام قطعي دي. دې حرمت د قرآن پاک نه ثابت دي، دې نه انسان انکار هم نشي کولی. خو نن زمونږ مجلسونه ټول د دې نه ډک دي، هر څوک د خپل مرتبې په غیبت کې لګیا دی. دې وجې نه لږ مونږ تاسو ګورئ د کیسې دې دپاره نه بیانېږي چې مونږ د جمعې ورځ ټیم پې پاس کو، بلکې د دې دپاره بیانېږي چې هر انسان ځان ته سوچ وکړو آخر به په دې آیتونو باندې څوک عمل کوي، په دې په واعظ و نصیحت باندې به څوک عمل کوي. صرف په بیانولو باندې نه کېږي، عمل باندې کېږي چې مونږ تاسو عمل شروع کړو، مونږ تاسو د ځان سره عزم و قصد وکړو چې په دې خطرناکه بیماری کې زه مبتلا یم، په دې خطرناک ګناه کې زه مبتلا یم، تر نن نه ما توبه د زه یې دې نه وروسته بیا نه کوم. زمونږ حضرت صاحب بار بار وایي چې کله تاسو بیات کوئ د توبې په نیت باندې کوئ چې څومره ګناهونه دي، بیا تلقین هم ده کوي چې که ښکاره وي او که پټ وي، که به زه خبر و که نه و خبر، ټولو نیت کې کوئ د الله تعالی ټول معاف کوي. دې بیات سره مونږ تاسو لکه وایي چې کوم نه وایي، زموږ حضرت صاحب وایي چا د مخکې راځي چې کوم زړه وي هغه شاته یو په بل باندې لاس کېږدي یا چادر ونیسي. دا توبه ده چې مونږ تاسو ټول دا نیت وکړو چې نن ورځ دا ما توبه ده، وروسته به زه غیبت نه کوم. که په سیاسي لحاظ سره زه به سره وي او که په ساده خبرې سره وي،
آکا عوامی و کا خواص وي دې وجې نه دې غیبت نه توبه وباسو دې غیبت یو توبه خدا ده چې توبه وباسئ بل طریقه دا ده چې دا حقوق العباد سره تعلق لري هر سړي ته به ورځي چې ما معاف کا پتا پسې ما خبرې کړي دي اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې ما ته کله څوک راشي چې ما پسې تا پسې غیبت کړی دی ما معاف کا و چې زه اول پوښتنه ورنه کوو چې د ما د کوم غیبت کړی دی دا د دې دپاره چې دی ما ته ووایي چې دا غیبت مې کړی که په ما کې دا و د عیب زه یې ځان نه لرې کړم که عیب نه و هسې خبره معاف به یې کړم خو ګورې مونږ تاسو په چا پسې ګرځو چې مونږ تاسو ته معلوم یې هغه ته خو به ووایو چې معلوم نه وي څنګه پسې ګرځو به علماء کرام فرمایي چې دې طریقه دا ده چې هر یو انسان بل معاف کړي هر یو انسان ووایي چې ما پسې څومره چا غیبتونه کړي څومره زیاتې ما سره کړي ما ټول معاف کړي دي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې دنیا کې څوک معاف کړي په هغه ورځ باندې اعلی معاف کړي چې د معافۍ زیات ضرورت وي ورته څوک چې په دې دنیا کې څوک معاف نه کړي الله تعالی به په هغه ورځ نه کړي معاف چې د کومه ورځ کې د معافۍ ضرورت وي دې وجې نه په دې معافي سره مونږه پیدا ده په دې معافي سره هم مونږ الله تعالی درجات لوی کوي بیا بل انسان مونږه معاف کړي بل علماء کرام دا ویل چې ته استغفار وایه هغې سړي په حق کې دعا کوه چې الله تعالی د کوم شوي د وجې نه ما حسد ورسره راغلی دی دې حسد د وجې نه زه په غیبت کې مبتلا شوی الله تعالی نوره ترقي ورکړي نوره ترقي ورکړي بل به د الله تعالی نه هم دا دعا غواړي چې الله تعالی ما ته هدایت وکړي دې وجې نه ګورئ الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو یو د بل غیبت مه کوئ د یو د بل غیبت کول دا داسې بد ګناه دی داسې بد کار دی لکه د مړ ورور غوښې خوړل دا تاسو بد شمره غیبت هم په ذهن کې دا کېنوه چې دا بد شی دی سوچ به وکړه الله تعالی دروغ نه وایي الله تعالی انسان ته دوکه نه ورکوي الله تعالی دا نه غواړي چې زه انسان ته عذاب ورکړم دا مونږ تاسو چې خبروي الله تعالی دا غواړي چې د جنت وال جوړ شي الله تعالی چې مونږ ته وایي چې بد شی دی د مړ ورور غوښې دي ولې مونږ یقین نه راځي ولی په دې باندې مونږ عمل نه کوو دې غیبت نه خطرناکه بیماری چې غلخوري ورته وایي دا هم خطرناکه بیماری ده دا ځکه خطرناکه ده علماء کرام دې تفسیر ذکر کوي چې د هغې ته وایي چې په بل پسې خبرې وکړي په دې نیت باندې چې د زه چاته خبرې کوو دا څه ضرر و نقصان ورسوي ګورې غیبت کې د کنیت خراب نه و غیبت کول بیا هم حرام دی په چغلخوري کې د نیت هم بد دی د بل سړي به عزتي هم تا وکړه په عزت حمله وکړه هر یو انسان الله تعالی ته محترم دی چې کوم یو انسان وي سترګې وي غوږونه وي او که نه وي که په کوم حیات و شکل کې وي الله تعالی ته ورګران دی د مخلوق دی تا ته د حق نشته دی چې ته د هغې به عزتي وکړي یا هغې ته ته سزا ورکړي تا د دې نیت خراب دی چې هغه لږ تکلیف و ضرر ورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر باندې تیرېدلو او چې د دوه د قبر ولا په عذاب کې مبتلا دي او چې د یو د هغې متیانزو د ساس کې نه ځان نه بچ کولو او نن سبا مونږ ټول په دې بیمارۍ کې مبتلا یو په لټرینونو کې وي یا کوم ځای کې وي مونږ د دې نه ځان نه بچ کوو د حیواناتو د بول نه مونږ ځان نه بچ کوو دا سبب دی چې عذاب کې و مبتلا وي قبر کې او چې د دویم چې کوم دا چغلخوري کوله خلکو پسې غیبت کولو په دې باندې فساد جوړولو الله تعالی هم مازم مشاء بنمیم ګوري د کافر تشبیه ورکوي د هغې چغلخور سره ګوري دا دومره بد الفاظ الله تعالی استعمال کړي دي چې داسې نه وایي چې پلانی دومره بد دی لکه کافر بلکې وایي چې کافر داسې دی لکه چغلخور د کافر داسې ګرځي د فساد دپاره لکه یو چغلخور سړی دا ګرځي او فسادونه جوړوي خلک پسې دې پسې شیطانت دی دې پسې شیطانت دی دې پسې شیطانت دی او دې پسې دی ګورې د ځینې خلکو د عادت وي په هر چا پسې لګیا وي د بل حساب بدای کوي د بل صفتونه به غیبتونه بدای کوي د بلې کمی بدای بیانوي او خپل ځان نه ورته ښکاري علما کرام فرمایي چې دې علاج دا دی چې ځان ته سوچ وکړه چې په تا کې څومره عیبونه دي په تا کې څومره بیماري څومره نقصانونه دي په دنه خو په تا کې زیات د خپل علاج اول وکړه مونږ تاسو دنیا کې څوک بیمار شي
بل سړی بیماری پغ پسې لګیا و چې پلانی ډاکټر ته بوځئ دا شی دی او دا بیماری ده مونږ تاسو ټول لیونی ورته وایي چې ځان علاج وکړه ته خپل کې مبتلا یې ځان علاج وکړه علاج به دی خپل وکړي داسې به مونږ تاسو خپل ځان علاجونه وکړو عزم اراده به وکړو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف دی په کې یو دا هم الفاظ دي چې آیا تاسو انتظار کوئ جوان یې د داسې بوډاتوب انتظار کوئ چې تاسو ملا ماته کي دې نه وروسته عبادتونه شروع کوئ دې نه وروسته تاسو نیکګزار جوړیږئ صالح جوړیږئ علامه سعدي رحمه الله فرمایي چې کله زماری دا چې بوډا شم بزرګ ورنه جوړ شي دې وجې نه چې اخلاق کې صحیح شو ویارېدو کولی نه شي طاقت نشته دی کې چې ورته بوډا شي بیا خو تا ځان بچ کول طاقت نشته دی اصل جان بچ کول دا دی ځوانۍ کې ځان بچ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا تا انتظار دی اوس په صحت کې د داسې بیماری چې تا صحت در ختم کی چې کله بیمار شي هسې سړی نیک ورنه جوړ شي کولی نه شي طاقت یې نشته دی اصل دا دی چې روغوالي په صحت کې د ګناه نه ځان بچ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا تا داسې مرګ انتظار کوي چې دا مرګ تا ته اچانک را روان دی آیا موږ د مرګ نه وروسته په قبر کې توبه وباسو یا په دې آیاتونو باندې په دې مسایلو باندې په قبر کې عمل کوو خو چې د مرګ نه مخکې په دې عمل وکړو دې وجې نه ګورې نن عزم وکړو چې دې غیبت کې مونږ مبتلا یو حرام دی ناجایز دی او حقوق العباد سره تعلق لري الله پاک مو دنیا هم ښایسته کړي الله آخرت هم ښایسته کړي الله پاک صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و